سلامونه. بیرغ د هر هیواد او ملت لپاره د ویاړ، عظمت او سرلوړۍ وسیله ده. د بیرغ درناوی د ملت او د دې ملت عظمت ته درناوی دی. له بده مرغه افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې بیرغ یې تر ټولو زیات بدل شوی. د اسلام څخه مخکې د افغانستان بیرغ له تاریخ څخه معلومه ده چې د افغانستان آریایانو له لرغونو زمانو راهیسې بیرغ پیژانده او کارولي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو قمندانانو به په جنګونو کې بیلابیل بیرغونه پورته کول. ویل کېږي چې د اسلام څخه مخکې شین رنګ زردشتیانو ته ځانګړی شوی و. د دې نظریې په تایید سره کولی شو چې ووایو د افغانستان زردشتیانو مخکې له اسلام څخه شین رنګ په خپل بیرغ کې استعمالاوه. د افغانستان بیرغ په اسلامي دوره کې په 2مه هجري پیړۍ کې د لومړي ځل لپاره ابو مسلم خراساني په مرقه کې د افغانستان د سیاسي مشر په توګه لوړه وکړه او بیرغ یې پورته کړ. د دې بیرغ نوم رایج ځل و چې د ابراهیم لخوا چې د عباسي خلافت مشر و ابو مسلم خراساني ته لیږل شوی و او د همدې تور بیرغ لاندې زرګونه افغانان جمع شول او اسلامي خلافت یې د امویانو څخه عباسیانو ته انتقال کړ. د غزنویانو تر دورې پورې د افغانستان د بیرغ رنګ تور و. د غزنوي سلطانانو په دوره کې د افغانستان نظامی بیرغونو کې د یو زمري او څو تورو نښې وې. نو د افغانستان ملکي او نظامی بیرغونه د ابو مسلم له وخته د افغانستان د غوري سلطانانو تر وخته تور ول. د ابدالي سلطانانو د واکمنۍ پر مهال لکه څنګه چې د احمد شاه بابا او شاه شجاع مسکوکات ښایي د افغانستان نښان د غنمو وږی، توره او ستوری و. خو دا واضح معلوم نه ده چې دا بیرغ په کوم رنګ کې و. د امیر عبدالرحمن خان د وخت بیرغ د امیر عبدالرحمن خان د وخت بیرغ تور رنګ و. د امیر حبیب الله خان د وخت بیرغ امیر حبیب الله خان په بیرغ کې نښان اضافه کړ چې نښان منبر، محراب، ټوپک، توره او د غنمو وږي څخه جوړ شوی. د غازی امان الله خان د وخت بیرغ هغه په بیرغ کې اتوزلي وړانګې اضافه کړې کوم چې د عثمانیانو په منځ کې ډیر عام و. د غازی امان الله خان د وخت دوهم بیرغ اتوزلي وړانګې لرې کړې او نښان یې لوی کړ. د غازی امان الله خان د وخت دریم بیرغ دا بیرغ درې عمودي رنګونه لري چې په منځ کې نښه ده چې لمر د دوه واورو په څنډو کې راښکاره کوي چې د افغانستان د پاچاهۍ د پیل نښه ده. د حبیب الله کلکاني د وخت بیرغ درې رنګه بیرغ سپین، تور او سور. کله چې مغولو دغه منطقه یعنی اوسنی افغانستان اشغال کړی و له دې بیرغ څخه یې استفاده کوله. د محمد نادر شاه د وخت لومړی بیرغ بیا هم د هماغه تور، سور او شین رنګ څخه استفاده شوی او مخکینی نښان له اتوزلي وړانګو سره هم پکې راغلی. د محمد نادر شاه د وخت دوهم بیرغ دا بیرغ محمد ظاهر شاه هم استفاده کوله. اتوزلي وړانګې له نښان څخه لرې شوي او نښان لوی شوی. د محمد داود خان د وخت بیرغ دا بیرغ د درې افقي رنګونو څخه جوړ شوی، تور، سور او شین، چې په کونج کې نښان دی او په نښان کې د افغانستان جمهوریت لیکل شوی. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند بیرغ سور رنګ بیرغ هغه بیرغ چې معمولا کمونیست دولتونه یې کاروي. په کونج کې په ژیړ رنګ کې نښان دی چې د نښان په بره سر کې ستوری دی. د ستوري 5 پرې د افغانستان د 5 قومونو د نښان په توګه کارول کېده او په منځ کې خلق لیکل شوی. د ببرک کارمل د وخت بیرغ د ببرک کارمل د راتلو سره درې رنګه بیرغ د مخکینی بیرغ پر ځای استعمال شو او نښان ورته ډیزاین شو چې په دې نښان کې سپوږمۍ، منبر، قرآن او سور رنګ کې ستوری چې د کمونیزم نښه بلل کېده ځای پر ځای شو. د مجاهدینو د وخت بیرغ دا بیرغ هم له دریو رنګونو څخه جوړ شو چې په نښان کې د شهادت کلمه او الله اکبر لیکل شوی. د طالبانو سپین بیرغ د طالبانو د لومړي ځل واکمنېدو سره د هغوی خپل بیرغ چې سپین رنګ لري او په مخ کې کلمه لیکل شوی انتخاب کړه. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت بیرغ تور، سور، زرغون بیرغ چې نښان پکې لوی شوی او د نښان څنډې شین او تور رنګ کې ننوتي. د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره بیا هم خپل پخوانی بیرغ چې سپین رنګ لري او په مخ کې کلمه لیکل شوی انتخاب کړه. که معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، که کوم نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ او که د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د راتلونکو معلوماتو او ویډیوګانو څخه هم ځان خبر کړئ. مننه.